بې وروره خورلنډې کیسې که درمون اورېدونکو ستړي مه سي په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. که درمون اورېدونکو نن درته یوه بله په زړه پورې او له عبرت نه ډکه کیسه وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. د کلي په منځ کې د جانو اکا کور له ورایه ښکارېدی، ځکه څنګ ته یې یوه تاریخي کلا وه چې اوس کنډواله سوې او خلکو به د پیریانو کلا بلله. د جانو اکا د کور مخته یو خالي ډګر هم و چې په بل سر کې یې د زلمي کوچنی دکان ودان سوی و. د ژمي موسم و، د باندې سوړ باد چلیدی. د جانو اکا میرمنه زرکه پرله پسې ټوخېدله، د څراغ تیل هم مخ پر تمامېدو و. په دې وخت کې جانو اکا هم له خوبه راکښېناستی او نسوار یې خولې ته واچوله. زرکې خوله په پلو پاکه کړه او په رېږدېدلې اواز یې وویل: د پالوي پلاره، زه او ته زاړه سولو. دا دی زه په سالنډۍ اخته یم او ته د زړه خوږ لرې. پښه مو د ګور پر غاړه ده، خدای خبر چې څومره وخت به لا ژوندي یو. نجونو ته ډېرې مرکې راغلې خو تا ټولې جواب کړې. که زما منې نو نجونې به واده کړو. که خدای د زوی خوشحالي نه راولیده د لوڼو د واده خوشحالي خو به ووینو. جانو اکا د نسوارو ډکه خوله بوڅه کړه، په اورلوڼونو یې د نغري اور تازه کړ. تر لویو سپینو بریتو لاندې یې شونډې وښورېدې. ته ودرېږه چې یو سم سړی پیدا سي. تر اوسه خو چې څومره مرکې راغلي نو یو یې هم د سړي زوی نه دی، ټول چرسیان او بنګیان دي. پرون د منډي پلار هم راته وویل چې دوستي را سره وکړه. ویلې تر موږ ولاکه ښه خلک پیدا کړې، یو هډ او مازغه یو، خپل تربرونه دي یو. اوس نو ته فکر وکړه، ته خدای منډی نو اوس انسان دی، چرسو تش ډول ځینې جوړ کړی دی او بل نو څومره سپین سترګي هلک دی. یو ورځ یې راته ویله چې کاکا ته خو زوی نه لرې، هسې هم میراث یې په ژوندونې لا جایداد موږ ته راوویشه. په دې وخت کې د جانو اکا تر خوله سوړه سویلی وختې. ویل ښه یې ویلي دي چې تر پور د تیارې موږی دی. ته خدای څوک چاته مخامخ داسې وایي دا خبره به مې مرګی هېروي. که ما زوی درلودلی نو ولې به اوس هر ګیدړ داړلی. په دې وخت کې د څراغ زیړې رڼا ته د جانو اکا په سترګو کې اوښکې وځلېدې او زرکه بیا ټوخي شنه کړه. جانو اکا دوې پیغلې لوڼې درلودې چې یوه یې پهلوي او بله یې څمکلۍ نومېده، خو مور به یې له نازه یوه لویه او بله کوچنۍ ناوکۍ بلله. دا چې پهلوي او څمکلۍ ډېرې کمالدارې، پاک لمنې او ښایستې نجونې وې، نو نومونه یې د کلي د ټولو ځوانانو په خولو کې لوېدلي ول. یوه شپه ناوخته منډۍ د زلمي دکان ته ورغلی، ځان یې په پټو کې نغښتي و. لومړی یې شاوخوا وکتل او بیا سوکه دکان ته ورننوتی. په ټیټ اواز یې له زلمي سره روغبړ وکړ. زلمي په حیرانۍ وپوښتل: څه خبره ده؟ ولې داسې کرار خبرې کوې؟ منډې وویل: زلمیه ته د پیل په غوږ کې ویده یې، کشکې دا دکان زما وی بیا به په هر څه خبر وی. زلمي وویل: ولې څه خبره ده؟ منډې په کراره وویل: د جانو اکا لوڼې انډیوال لري. هغه بیا په حیرانۍ ترې وپوښتل: څه شی انډیوال لري؟ ده وویل: هو انډیوال لري. عجبه دا ده چې دواړې لوڼې یې له یوه نفر سره جوړې دي. دا اوس ما یو سړی ولیدی چې د جانو اکا له کوره راووتی، پر مخ یې پټو اچولی و، خو ومې نه پېژندی چې څوک و. په لږ وخت کې دا اوازه په ټول کلي کې خپره سوه. دا خبره که څه هم هر کلیوال کوله، خو هیچ چا له نږدې د جانو اکا د لوڼو انډیوال نه و لیدلی او نه هم چا پېژندی. یوه شپه ناوخته قومي مشر حاجي سالار د زلمي دکان ته ورغلی. پر خوله یې لاس ونیوی. زلمي ته یې وویل: کرار خبرې کوه. بیا یې وویل چې غواړم د جانو اکا کور وڅارم، چې رښتیا سړی ورته راځي او که یا. تر دې وروسته دواړو لکه ښکاریان د جانو اکا د کور دروازې ته په زیر زیر کتل. څو شېبې وروسته یو سړی د جانو اکا له کوره راووتی. شاوخوا یې وکتل او په چټکو ګامونو روان سو. حاجي سالار ورپسې منډه کړه. ویل د سپي زویه ودرېږه. د سړي دوې پښې خپلې وې او دوې یې نورې پور کړې. په ځغاسته یې پیل وکړ. حاجي سالار د توپنچې 2 ټکه ورپسې وکړل، خو دواړه خطا سوه.
او سړی په تیاره کې له سترګو پناه سو. په سبا د حاجي سالار حجره له سپین ږیرو ډکه وه. د چلم په کورهارې او د سپین ږیرو په ټوخي کې خبره چندان نه اورېدل کېده. خو حاجي سالار ولاړ سو او د جرګې ګډونوال یې داسې مخاطب کړل: ورونو، نن مې د دې لپاره راغوښتي یاست چې زموږ د ټولو د عزت خبره ده. دا اوازه به ټولو اورېدلې وي چې د جانو اکا کور ته سړی راځي. ما مخکې دا خبره نه منله. ما ویل هسې اوازه به وي، خو تېره شپه مې په خپلو سترګو ولیدل چې یو سړی د جانو اکا له کوره راووتی. په دې کار سره موږ ټولو ته زیړه راواوښته. ټول کلی بې عزته سو. باید د پښتونولۍ له رواج سره سم د جانو اکا لوڼې د بدلمنۍ په جرم ووژل سي. په دې وخت کې د کلي ملا صاحب غاړه تازه کړه. ویلې په دې اړه هیڅ ثبوت نسته. په تیاره کې یو سړی له کوره راوتلی او معلوم نه دی چې څوک و او څه یې کوله. او بلکې دا خبره ثابته هم سي نو نجونې پیغلې دي. په شریعت کې یې مرګ نه دی روا. له شریعت سره سم په درو وهل کیږي. حاجي سالار یې په خوله کې ورولوېدی: ملا صاحب، ستا خبره سمه ده چې په شریعت کې یې مرګ نه دی روا، خو زموږ په رواج کې یې مرګ روا دی. موږ دا بې غیرتي نسو منلی. ملا ورته وویل: ملک صاحب، زه نه پوهېږم چې په شریعت کې د یو چا مرګ نه وي روا. ته یې څنګه وژنې؟ دا خو بې ګناه قتل دی. ملک وویل: ملا صاحب، داسې ډېر کارونه سته چې په شریعت کې روا دي، خو په رواج کې بد بلل کیږي. ته خپله هم تر داسې رواجونو نسې تېرېدلی. ملا وویل: لکه څنګه رواج؟ ملک ځواب ورکړ: لکه باد پرې کېدل چې په شریعت کې ناروا کار دی، خو ټول خلک یې شرم ګڼي. موږ هم دا کار شرم ګڼو. باید خامخا نجونې ووژل سي. له دې خبرې سره سم په حجره کې شور او ځواږ پورته سو. هو، باید خامخا نجونې ووژل سي. دومره بې غیرته نه یو چې مړې سترګې به ورته ګورو. بس دا د جرګې فیصله ده. جانو اکا کښته کتل او ځمکه یې ګروله لکه ژبه چې یې ګونګۍ سوې وي. خبره یې تر خوله نه وتله، خو پر ځان یې زور راوستی ولاړ سو او په رېږدېدلي اواز یې وویل: تاسې نه تر ما اصل یاست او نه غیرتمن یاست. که رښتیا زما لوڼې خدای مه کړه بدلمنې وای نو جرګې ته اړتیا نه وه. ما خپله وژلې، خو زما لوڼې بې ګناه دي او زه پوهېږم چې دا کار زما پر ضد یو نقشه ده. که د دې خبرې شاته شیطانت نه وي نو هغه هلک څوک دی چې زما له لوڼو سره جوړ دی؟ په تاسې کې یې څوک پیژني؟ ولې بې ځایه پر خلکو تورونه لګوي؟ په دې وخت کې د حاجي سالار د صبر کاسه ډکه سوه. له درده سور او شین واوښتي. تر خوله یې ځګونه باد سول او په لوړ اواز یې وویل: جانو اکا، ته خو دومره غیرت نه لرې چې لوڼې دې ووژنې. دا دې زه یې خپله وژنم. له دې سره سم یې څنګ ته پروت کلاشینکوف راپورته کړ او له حجرې څخه ووتې. څو شېبې وروسته د جانو اکا په کور کې ډزې واورېدل سوې. له ډزو سره سم د حجرې سپین ږیري د جانو اکا کور ته ورغلل. ګوري چې پهلوي او څمکلۍ په وینو لړلې پرتې دي. مور یې ورته ناسته ده او رډ رډ ورته ګوري لکه په ستوني کې چې یې ژړا وچه سوې وي. په دې وخت کې د لکړې کړپ واورېدل سو. جانو اکا سوړ پوړ راواوښتي. خلکو نارې کړې چې جانو اکا بې سده سو. په خوله کې یې اوبه ورتوی کړې. کله چې یې اوبه ورکړې نو اوبه یې له خولې تر کونجونو بیرته راتوی سوې. یوه سپین ږیري یې پر زړه لاس ورکښېښودی. ویل یې زړه یې ولاړ دی، مړه سوی دی. په سبا د کلي په هدیره کې 3 نوي قبرونه زیات سول. پر 2 قبرونو زرغونه شالونه اوار ول. منډی د یوه قبر سر ته ودرېدی. د سګرټ یې دود یې هوا ته پوپ کړ. په خندا یې پر شال لاس تېر کړ او خپل ملګري ته یې وویل: ما ته هم منډی وایي، منډی. جانو اکا ډېر ناځوانه سړی و. ما ته یې یوه لور هم نه راکوله. اوس دا دې دواړې لوڼې یې د تورو خاورو خوراک سوې او شکر دی چې دی هم له لوڼو سره یو ځای ورک سو. ملګري یې وویل: نو دا نجونې خو حاجي سالار ووژلې، تا خو نه دي وژلې. منډې ورته وویل: منم یې چې ما نه دي وژلې، خو اوازه ما له ځانه واچوله چې دوی انډیوال لري. ملګري یې ورته وویل:
نو حاجي سالار خو ویل چې ما په خپلو سترګو یو سړی ولیدی چې د جانو اکا له کوره راووتی. منډې ځواب ورکړ هاي سادات هغه سړی هم زه وم. کله چې مې ولیدل چې حاجي سالار د زلمې په دکان کې ناست دی نو د کنډوالۍ له خوا د جانو اکا کور ته ور واوښتم او بیرته د دروازې له خوا راووتم. زه پوهېدم چې حاجي سالار مې په توره شپه کې نه نیولی او نه هم پیژندلی سي. خبر نه وم چې توپنچه به ورسره وي، خو د خدای فضل دی تر څو چې د توپنچه سموله زه کوڅې ته ننوتم. منډې پر خپلو تورو او پونډو شونډو ژبه تېره کړه او په فاتحانه انداز یې وویل خیر که پالوي او څمکلې مې له ګوتو ووتلې، د پلار جایداد خو یې لاسته راغلی. له دې سره سم له هدیرې څخه روان شو. قدرمنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.